ننګرهار مرستیال والي چې د یو شمېر ادارو مسؤلینو یې ملتیا کوله تورخم ته د کډوالو د وضعیت معلومولو په موخه سفر وکړ. مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري د مرستو جذب په موخه عمري مشغالي کې د اماراتي او مرستندوی ادارو مسؤلینو سره ناسته کې له داخلي او بهرنیو مؤسسو غوښتنه وکړه چې تورخم عمري کم کې له راستنیدونکو کډوالو سره خپل مرستې پراخه او چټکې کړي. الحمدلله دلته خو موږ ته چې مختلفې کمیټې دي ټولو سره ولیدل ښه خدمت روان دی. د اسلامي امارت د مرګرو نه چې دلته په عمري کیمپ کې کم دي د هغوی ښه خدمتونه ښه دغه باندې روانو انشاءالله مؤسسات چې کوم دي د هغوی خدمتونه کوم مشکلات چې انشاءالله هغه به موږ دوی سره په ناسته کې شریک کړو او هغه به انشاءالله پوره کړو. یا د ناسته کې د ننګرهار اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حمید وویل د ملي او نړیوالو مؤسسو له مسؤلینو سره یې ناستې ترسره کړي او راستنیدونکو کډوالو سره یې د مرستو ډاډ ورکړی چې معاون صاحب او جمع سکتوري رئیس صاحبانو اماراتي مسؤلینو او همدارنګه ملي او بین المللي مؤسساتو نمایندګانو په شمول باندې موږ ټول نظارت هم وکړو. نو کاملا شته خدمات خو موږ اطمیناني او مزید خدماتو غوښتنې هم ترېنه کړي دي چې دوی موږ ته کاملا ډاډ او اطمینان راکړی. له پاکستان هیواد څخه یو تن راستون شوی محمد اجان وایي هلته یې ټول شته له لاسه ورکړي دي او له اسلامي امارته بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. ټول سامانونه زموږ هلته پاتې دي کوم دوکانونه چې وو هغه محصولاک په کشمیر کې پاتې شو. موږ سر خپې راوښکلې دلته راولو. موږ حکومت نه غواړو چې موږ ته ځمکه راکړي کورونه راکړي او کوم کسان چې راغلي هغوی ته زمینه برابره کړي کاروبار ورکړي. د تورخم عمري مشغالي مسؤلین وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا له پاکستانه په جبر د افغان کډوالو د راایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ سلګونه کورنۍ هېواد ته راستنېږي.